د کندهار ښار په 15مه ناحیه کې د 20 میلیونه افغانیو په ارزښت د یوه سړک د جوړولو پروژه پرانستل شوه. دا سړک 15.2 کیلومتره اوږدوالی لري او ډنډ ولسوالۍ د کندهار له ښار سره نښلوي. ټاکل شوې د دې پروژې چارې په راتلونکو 3 میاشتو کې بشپړې شي. دلته د کندهار ښار په 15مه ناحیه کې د یوه سړک د رغونې چارې پیل شوې دي. دا سړک چې 15.2 کیلومتره اوږدوالی لري ډنډ ولسوالۍ د کندهار له ښار سره نښلوي. د دې سړک ټوټال لګښت 20 میلیونه افغانۍ ویل شوی چې د کندهار ښاروالۍ له لوري ورکول کیږي. د کندهار ښاروال د دې سړک د چارو پرانیستې په مراسمو کې وویل دا پروژه د ښاروالۍ د پروګرامونو له ډلې ده او هڅه کیږي چې پاتې پروژې هم هر څومره ژر بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپاري. شش کال کې موږ الحمدلله دې ځای په نظر کې درلوده چې هغه مو اوس تقریبا پای ته رسېدلي دي. د اوس که چې ورته ګورې یو د احمدشاهي جاده چې پر فرقه باندې وځي پر ډنډ باندې راځي هغه پروژه تقریبا اوس د پای ټکي دي د پای وخت دی چې نو د تخریب کېږي کورونه ښه وایسته کېږي او کار به روانېږي. کندهار ښاروالۍ د ښار په 15مه ناحیه کې د صابر غاړې سړک د کریزه کولو چارې راپیل کړې. دغه سړک چې ډنډ ولسوالۍ د ښار سره وصل کوي تقریبا 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري او 1 متره بردوالی لري او پر دې سړک باندې تقریبا 20 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې د کندهار ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي او په دې رغنیزه پروژه کې هر ورځ 168 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره شوې وه. د سیمو اوسیدونکي هم د دې پروژې د چارو له پیل په خوښۍ سره د کندهار ښار په نورو برخو کې هم د لا ډېرو پراختیایي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. مشکلات دې سره مخ کې چې به مریض وسو د شپې به موږ چې د شفاخانې پورې لاسرسي نه سوی کولی بیخي د ډمبر دا سړک خراب و. اوس الحمدلله چې دا جوړ شو موږ ډېر خوشحاله او په دغه هیله یو چې نور هم دغسې پروژې نور هم عملي سي چې نور خلک هم دغسې زموږ رقم وساسي. د پروژې همدارنګه د ځوانانو لپاره د کار زمینه هم برابره کړې ده او هره ورځ پکې نږدې 200 کسان په کار بوخت دي. زه خو ډېر خوشحاله یم وروره په کار اخته یم وروره زما غوښتنه دا ده چې نور ځایونه پروژه چالانه سي او د ځوانان په کارونو سره اخته سي. بس غوښتنه مې دغه ده چې کارونه یې لاسي کاروبارونه یې لاسي سړکان جوړ سي د خپل وطن مو جوړ سي او ټول مسلمانان ورونه غریبان په کار اخته سي. د ژمي فصل په رارسېدو او د اورښتونو په پیل سره په ډېری سیمو کې د تګ راتګ ستونزې ډېرېږي. د کندهار اوسېدونکي هیله مند دي چې د سړکونو د چارو په بشپړېدو سره به دا ستونزې تر یوې کچې کمې شي.